سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست موږ نوې برنامې ته. څرنګه مو چې د جوزجان و فاریاب ښکلې ویډیوګانې ولیدلې، نن راغلي یو سرپل ته. سلام عزیزان دل، اومدیم از منطقه دیدن کنیم. ما منطقه میمنه انخوی اونجا رو گذاشتیم، شبکان تصویر برداری کردیم، میریم سمت سرپل ببینیم سرپل کجاست، سرپل چی داره، از اکوسیستم چی میتونیم ببینیم. ویدیو ما رو ببینید، در آینده منتظر ما باشید برای بهترین گزارش ها و گزارش های جدید که شما را ساپورت کنید. در پایل مکسر پاچ سی د طبیعي ښکلاونه ډک ده. مرغان ولایت ښایسته دی یا جوزجان ولایت؟ نه، سرپل ولایت. درست فکر، درست حرکت، درست انتخاب. عزیزانو، موږ هم سرپل ولایت خواته روان یو. نو تاسو ډېر ښکلې منظرې لیدونکي یاست. هغه منظرې چې په شمالي حصو کې نو بدخشان، تخار، کندوز کې تاسو لیدای سئ، او په سرپل کې چې د طبیعي ښکلاونه ډک ده. نو تاسو به د سرپل ولایت ډېر ښکلي ښکلي ځایونه درپېژنو. نو تر پایله موږ سره پاتې سئ او له دې خوندورو ځایونو څخه خوند واخلئ. څنګه اخوندزاده صاحب؟ دقیقاً باید بیایم از منطقه سرپل. یک ولایت جدیدی است، کلاً سرسبز، از لحاظ اکوسیستم هم عالیه، از لحاظ آب و خاک هم عالیه، مردم خوبی هم داره. انشاءالله از نزدیک آشنا میشیم و در خدمتتان خواهیم بود. منتظر ما بمانید انشاءالله. سمی جانه څنګه یې؟ ژوندی اوسې، جوړ اوسې. فعلا منگا په چارباغ کې یاستو، روان یاستو سرپل ته له خیره سره. عزیزانو، څرنګه مو چې ولیدل، موږ سرپل داخلي دروازې ته ننوتلو. نو د لومړۍ دروازه ده چې د سرپل ولایت ته تاسو ننوځئ. ډېر نږدې یو. اوس مخکې له دې چې اصلي ولایت مرکزي ښار ته ورسېږو، نو مخکې یو کلی ده په نام د چارباغ. نو اوس موږ په چارباغ کې یو. په سرپل ولایت کې به هم انشاءالله تر څو چې رسېږو تاسو ته به خوندور طبیعت درښیو. عزیزانو، څرنګه چې ګورئ موږ سرپل ولایت ښار ته ورسېدو. نو دغه یو چوک ده، دغه کیسه کې
میدان گذر ورته وایي او دلته دوه لارې څرنګه چې تاسو وینئ نو دا یې کوم دوکانونه دي ویسې دي هر ولایت ته چې تاسو ننوځئ نو د هغې وده تاسو ګورئ دغه کامرې کې تاسو د دې ایسې شاټونه وګورئ بیا به چېرته چې تللو تاسو سره خبرې لرو سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ اوسئ ښه راغلاست موږ نوې برنامې ته نن موږ راغلي یو سرپل ښکلي ښار ته څنګه چې تاسو ګورئ ډېر ښکلي ښکلي سړکونه لري ډېر ښکلي تعمیرونه لري او ډېر ښه ودانۍ ورکې سوې ده نو نن موږ غوښتل تاسو ته یو شعري ګزارش وړاندې کړو او په ښار کې وګرځو له خلکو سره ښکلي ښکلي مرکې ولرو تر څو تاسو د دې دوی په حالات هم پوه شئ اومدیم در مرکز شهر سرپل. سرپل یعنی چه؟ دو تا پل، یکی پایین یکی بالا. اینجا داریم گزارش تهیه میکنیم برای مردمانی که ندیدن، برای اونایی که عاشقان سرپل هستند و انشالله مثل یوتیوب لاروین مایک در آینده گزارش بعدی براتان تهیه خواهیم کرد. انشالله که موفق باشید. عزیزان نو راځئ لاړ شو له خلکو سره مرکې ولرو تر څو تاسو د سرپل ښکلي ښار له حالاتو نه هم خبر شئ. څرنګه چې ګورئ ګڼه ګوڼه هم ډېره زیاته ده، خلک د سهار ټایم ده نو خلک د خپل په کارو باندې مصروفه دي. دا پاسبانی دي، دا مسافرکشي کوي، هم د شبرغان هم د سرپل. په دې چې ولکي دي مصرف هم لیک دي، خلک ته پورته کوي. بالکل بالکل. نو راځئ دا هیڅ هم چې تاسو ګورئ عزیزان دا دواخانې دي مکمل. نو دلته هم لایني موټرونه دي د پاسو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. قدرمن وروره جوړ یې؟ شکر ورته ښه. ژوندی اوسې، جوړ اوسې، په خیر اوسې. نوم دې څه دی وروره؟ اوسدین استاد. د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د سرپل یم. ډېر ښه. نن دلته راغلی لږ څه مسافربري کوې؟ هو مسافربري کوم پر دغه لاین یې 14 کاله کېږي زیات کم چې په نامې خو را 14 کاله. دا د کوم ځای لاین ده دا؟ د شبرغان سپارې د باسه دغه ځای. ښه دا منطقه په څه نامه یادېږي؟ دا سرپل چوک دی دا. ښه سرپل چوک. خپله د سرپل په ښار کې اوسېږي یا په اطراف کې؟ بس دا کمربند سره یم استاد. دا سرپل چې ور وځي دا کمربند سره. څو کاله کېږي دلته ژوند کوې؟ ژوند خو بیخي د وخته څه ژوند کوو نو دلته موږ اصلي ځای مو د کندهار دغه ځای راغلي وځلي اوس نو بس خپل ژوند مخکې بیایې. څنګه کار نه راځې نه یې راځې؟ شکر الحمدلله راضي یم، ولې نه یم راضي یم، بس شکر دی. ستا په نظر زموږ لیدونکو ته خواږه خواږه خبرې وکړه چې سرپل څنګه یو ځای ده؟ سرپل ډېر ښه ځای دی. سرپل خو ډېر خوشګلۍ ښه زیبا مثلا څنګه خوبیانې لري، څه زیبایانې لري؟ ښه خوبیانې لري، څه ښه سرسبزه ولایت دی، ښه کشاورزي، ښه ژوند زندګي دلته ډېرو خلکو سره راځي. ښه مثلا له کوم ځایونه راځي؟
د هر ولایت مزار کابل د امام خور ته زیارت باستانی هم لري مثلا میراث پر چیرچی او ګرځي کینی لاغونه خوند دنیا ته او ښه معدنونه لري دغه د ساغبیل دی خو در معلومیږي پشتخاره د ساغبیل دی ډېر ښه ډېر ښه زادگان چې شي دي امام خور دی امام کلان دی دلته خلک راځي تفریح دپاره واجرېده بالکل بالکل نو عزیزان دلته زموږ یو بل ورور ده داسې نقلي غږېږي له دې سره به هم لږ ځله مرکه ولرو السلام علیکم بخیر اوسئ خیر خیر طبیعت برابر نوم دې چا ده نوم یې سمیع الله شیرزاد دی نام خدا څنګه ښکلی نوم لري سمیع الله شیرزاد یعنی د شعر زوکړی له شعر نه صحیح همدغسې بالکل صحت ښه دی خیر و خیرات دی ژوندی اوسئ جوړ شئ د خپله سرپول یې نه زه خو د سرپل نه یم او د شبرغان ولایت یم سرپل شبرغان چندان فرق هم نه لري خو موږ سرپل شبرغان طرف ته آمد لري په دې لین باندې زه ډریور یم ډېر ښه شبرغان ولایت ډېر ښایسته دی جوزجان ولایت او خو هر ولایت ځان ته ښکلا لري خو سرپل ولایت چې دی بیا ځان ته ښکلا زیاتره ده شبرغان ولایت ښایسته دی جوزجان ولایت نه سرپل ولایت نه سوال مې یاد غږ ونیسه جوزجان ولایت ښه ځای ده یا شبرغان ولایت نه شبرغان او جوزجان خو دواړه یو دي سرپل ښکلا ډېره ده بالکل په حقیقت سره ښکلا ډېره زیاته ده عزیزانو جوزجان ولایت ده شبرغان د جوزجان یو کار ده که نو ما ویل یو سوال دی نه وکړم چې دې ویل جوزجان ولایت ده شبرغان مرکز د جوزجان بالکل یو ښار دی یو ښکلی ښار لکه سرپل بلې سرپل خو مرکزي که سرپل ښار څه نومېږي مرکزي هم خپله دغه سرپل نومېږي دا منطقه چې ده دا موږ تاسو چې ولاړ یو دغه د سرپل یو مشهوره ځای دی په نامه د چوک په نامه د چوک په نامه د چوک سر چوک دې ته وایي البته په فارسي کې خو دا ځای د سرپل ډېر یو مشهوره ځای دی سرپل چې دی شخ په باستاني ځایونه لري چې په هغه کې دوه زیارتونه دي یو په نامه د امام کلان او یو امام خورد نور داسې تفریحي ځایونه لري چې د لرې لرې ولایتونو څخه زموږ وروستی خلک راځي د دې ته د لیدنو ډېر دغه ځای لري د سیاحت ځای لري خلک راځي دلته ډېر ښه نو داسې یو ښایسته شعر نه لري زموږ لیدونکو ته شعر به څه درته ووایم ولا موږ خو چې به زه دغه موټروانۍ په کار سرګردان یم ماغزه مو هر وخت داسې فعالیت یې دا موسم لر دی د سپارې په تشویش کې یو چې هو یو سپارې پیدا کړو الحمدلله شکر بیخي د الله سره راضي بیخي اوس خیر و خیرات دی داسې خپل کار سره راضي انشاءالله شکر کارونه بیخي سم روان دي هر څوک خپل په یو روزګار باندې اخته دی او نفقه پیدا کوي اوس انشاءالله قراري د اسلامي امارت دی روزګار هېڅ مشکل نشته موږ خو د امنیتي لحاظه څخه هېڅ مشکل نه لرو ښه خپل پر لارې رفت آمد کوو هېڅ نه مشکل نه لرو او غریبي هم ښه ده کېږي ګزاره کوي بالکل ډېر ښه نو څه پیام لري زموږ لیدونکو ته پیام مې دغه دی چې د دغه سرپل و د ټول ولایتو د ټول افغانستان ولس ته مې دغه پیام دی چې معنا خپل د نظام سره همکاري وکړي او خپل د ملت سره نظام دی د ملت سره همکاري وکړي او موږ ته باید یو د بل لاسنیوی وکړو خپل پر غریبانو خپل پر کم خلک چې مشکل لري باید هغه مشکلاتو ته اول موږ بیا حکومت بیا رسیدګي وکړي بالکل ډېره مننه تاسو نه خدا صاحب لکه دا وړکیان تا ډېر ځوري ده این کوچولوها این کوچیکا همه عزیز دلن من عاشقانه همه جوانها رو دوست دارم از اینکه جوانها رو دوست دارم فردا آینده مملکت دست ایناست درست فکر درست حرکت درست انتخاب ما همه افغانستان رو دوست داریم بالکل نو عزیزان دلته ډېر ځوانان دي نو دغه دلته د دې وړکی ځوان دی راځه زموږ سره مرکه نه کوې دا وتښتېده سلام علیکم لالا جانه جوړ یې خیر یې تکړه ژوندی اوسې جوړ سې نوم دې چا ده نور محمد د کوم ځای امام کلان نه د زیارت د امام کلان زیارت نه امام کلان منطقې نه د منطقې نه نو دلته څه کوې دلته شاګرد یم چېرته شاګرد یې دواخانه کې د چی شاګردي کوې دا نفر دوا ورکوې شربت ورکوي بالکل مثلا خلکو ته بدرقه کوي پذیرایی کې له هغوی نه د شاګرد بچي کې دا همدغسې بالکل نو څنګه دوا اوس پېژنې مثلا زه ریزش ته کومه دوا راکوې راته د ریزش دوا درکوم مثلا کومه دوا راکوې دا لاړه تر پیله موږ سره پاتې له دې منطقې زو بلې منطقې ده او تاسو ته نور خوندورې مرکې وړاندې کوو ډېره مننه تاسو ټولو نه ډېره مننه
عزیزانو دا څنګه د شاهد چوک بل څنګه ده چې دلته بېلابېل توکي خرڅېږي خو مهمه دغه دا ګرمه ډوډۍ ده چې دلته پلورل کېږي نو تاسو ګورئ ډېرې ګرمې ډوډۍ دي نو دې ورور سره مې مرکه ولرو. سلام علیکم. سلام علیکم برادر خوب هستی؟ بخیر هستم. جان جور است بخیر خیر و خیرات. امروز خفه معلوم میشی؟ نه خدا نکنه خفه نیست. خوشحال هستی؟ نه هوای سرد. نه هوا گرم است. گرم است. خب اسم چی است برادر؟ اسم فهیم است. فهیم احمدی. فهیم احمدی از کجا هستی؟ از ولایت سرپل هستم. از ولایت از کجای سرپل؟ از این مرکز هستیم. نام خدا از داخل شهر؟ بله. دیگه کسبت نان فروشی است؟ بله کسب. این نان زیبا و قشنگ از کجا پخته میکنی؟ نمی‌دونم راست موبایل فروشی نان بوی ماست. خو اینجا نان بوی تونه؟ بله. عزیزانو دا غټه ډوډۍ چې ګورئ نو د دې قیمت په پوښتنه وکړم تاسو ورته حیران پاتې قیمت چند است؟ قیمت نانا در بس ما 8 هم سودا میکنیم. چند گرم است؟ 350 گرم سنگ 310 گرم فش است. 350 گرم و 310 گرم پخته ده یعنی څوک چې تناره در عباسی داسې ارزان ډوډۍ په سر پل کې پیدا کیږي ډېرې ګرمې دي ډېرې خوندورې دي. اخوندزاده صاحب تا یه قدر نان ارزان دیده بودی؟ ملت مردم ما اگر با همه راست باشیم نانمان هم ارزان میشه خوراکمان هم ارزان میشه فعالیتامان هم ارزان میشه. ما پیشرفت کنیم برای بیرون بیایید به سرمایه برسیم برای وطنمان ترقی بدیم برای وطن. این نان یعنی همون نان طبیعی یعنی همون نانی که در مقابل امراض ها میتونه در مقابل امراض ها دقیقاً ازش جلوگیری بکنن. حالا چون نون است یعنی عزیزه مثل قرآن اینا هم دوستانی که ازش چیکار میکنن روزمره درآمدزایی میکنن تا بتونن امراض معاش بکنن زندگیشان رو تامین بکنن. ما همه تانا دوست داریم عاشقانه انشالله که در آینده منتظر گزارش. بالکل. خب برادری عزیز آیا وی امو یک بوجاردی که شما میخرین همین فروش نان شما پورا میکنه؟ بله پورا میکنه. یک بوجارد چند میخرین؟ یک بوجارد 1250 افغانی. 1250 افغانی و 310 گرم نان شما تولید میکنه. بله. این نخواد پورا بکنه؟ پورا میکنه انشالله. مثلا روزانه چند آیت میکنه اینجا؟ روزانه 1000 افغانی میشه. نام خدا؟ بله. 1000 افغانی تنها خود دخل میگیری؟ نه دخل ما خود بیشتر میشه. این آید 800 و 900 تا 1000 میشه. درآمد یعنی کل چیز کشیده فایدهش؟ بله. بسیار خوب. کسب کار جور است دیگه. کار شکر خوب است. چرا تو غمگین معلوم میشه؟ من ابیادم میتونم ببینم غمگین معلوم میشه. یا چهره دم رقم است. چهره ما یک شعر زیبا پیام زیبا که داشته باشی. پیام ما اینمی است که خواهش ما از دولت اینمی است که بدم غریبا کار بده. دیگه حاجت به این است که برن به کشور مردم مزدوری بیگانگانه بکنن. بالکل. دیگه بالکل. همینجا که کار باشه دیگه حاجت نیست که برن مرزای گرم ببینن و مرزای سرد ببینن. بالکل میگم پس. اینمی پیام ما اینمی است. تشکر از شما. تشکر از شما. خوش آمدید. عزیزانو سمی جان راځم که تعقیب کې په دغه اړخ کې نور ځوانان همزه چې غواړي موږ سره مرکه ولري نو دغسې به لاړ سو نور توکي به تاسو ته وښیي چې دلته نور کومې توکي شته نور چای شته. عزیزان دې نه مو خوړلي دي دې نه مو خوړلي دا چای دی دا پیژنئ دا چای دی اخوندزاده صاحب دیت وای ایران که وای ذرت بریان اینجا وای جوگاری بریان یعنی حالت وای بیان پاپول بالکل مقصد ما خدا نواخیسته تا خوش بگی نه اشکال نداریم من طول مینه داریم بخشیدی دوتاش خورده بیا برادر یک امرای ما مرکب بکن یاد ندارم یاد نداری؟ دو کلمه گپ بزن سلام علیکم خوب هستی؟ جان جور است؟ نام چی است؟ مصطفی. این طرفی ساجو که در کامرا معلوم شوی نام چی است؟ مصطفی. نام خدا از کجا هستی؟ از سنجارک. از سنجارک از یا سرپل؟ از سنجارک. این یا اخوندزاده صاحب هم از سنجارک است؟ سنجارکی خطقله. نام خدا سمت کوهستاناته. سمت کوهستانات است؟ اینجا چی میکنی؟ اینجا صرافی داریم. چی داریم؟ صرافی. نام خدا خوش هستی؟ بله. از جایی که زندگی میکنی خوش هستی؟ مکتب میخوانی؟ نه لیسه خصوصی راه دانش. یک شعر بسیار لوکس برای کسایی که تو رو میبینه بگو. شعریت نداری؟ فکایی چی تو؟ ترانه چی تو؟ یک پیام بده خیلی. چی میخوایی از امی کسایی که بیننده است در خارج در داخل چی میخوایی؟ موفق باشی. زنده باشی. تشکر. عزیزانو واسه بلارسو
سن نظر لاخونا صاحب دا خاطر چه کلار ها اخ سرم مولا گیده خا انجینر صاحب سلام علیکم بخیر خوب هستین عافیت دارین بخیر این شما را ترافیک صاحب گفت که مرکه میکنین امروز ما چی بازایی بکنیم ما نام تو بگو اول نام محمد ظلمی نام خدا محمد ظلمی جان از کجا هستی ما از ولسوالی سیاد از ولسوالی سیاد سریپول سیاد سریپول همین سیاد زیاد کتابا خواندیم بسیار جای خوبیش از زیباست بسیار جای زیبای بیخی دیگه جای تفریح داره که بیخی گارانتی خیلی بریم در جانش دیگه یک بریم دیگه بیخی سال جای دو خوب جایی که بیخی مثلا مثال چی چیزا داره آبشار داره آبشار داره کلی چی داره پارکای خوب سعی جور شده که بیخی دیگه خوب حوزه آبوزی داره خب بیخی تفریح داره ماشین آوازی من ماشین آوازی هستم هم دریاش کلان است خورده دریای کلانه موهی داره که بیخی دیگه زراعت اونجا چی است زراعت بیخی دیگه خوب است بد نیست چی میکارین گندم و کچالی و پیاز و کلی چی دیگه خب بسیار خوب نه زرجامو نمیکنه نه زرجامو نمیکنه اصلا دیگه زرجامو داره زرجامو که از طرف استیباد است چی پیام داری نه عزیز ما بیننده عزیز ما دیگه تشکر میکنیم موفقیت میخوایم ایشون همین قدر میخوایم دیگه چیز نه نباشید تشکر دیدی تا پیامون بیخی لندن ندی صوفی شاره من خبر بگیرده میرم صوفی شاره سلام علیکم صوفی شار جان جور بخیر خیر هستی زنده باش بخیر باشی حال خدا نام دفعه نام تو صوفی شار چه کنم چیز دیگه نام جاوید است نام خدا جاوید چرا تو را صوفی شار میگن من همینجا 9 سال میکنم سرم چاک خاطرم نیست باید تو را نانوا بگن صوفی شار چرا میگن خود دیگه نو بچه هم تو میگن دیگه لقب است لقب است بسیار خوب از کجا هستی من در ولایت سرپل هستم بسیار خوب شهر یا اطراف خودم ولایت سرپل هستم در شهر زندگی میکنی قلبش خودم قلبش ازم خود قلب سرپل است نام خودم مکتبی معلوم میشه مثلا مکتب خلاص کردی نه مکتب نخوندیم در افغانستان مکتب میشه اکل ما سعی کارو دیگه دستراز چابا میشناسیم اکل نمی غریبی هستیم نمی غریبی نمی غریبی هستیم فقط نمی شاو تا تا نون میبریم در خونه چهار خونه شاو از می غریبی خود خوش هستی 100% چند پیدا میکنه روزه نمی 300 400 غریبی میشه نمی خونه دم سعی چهار خونه میشه خاص 300 400 چند شدم میتی هر چند شما بگین چون بعد کم نیست دیگه ایزان سرنگ جو گوره دیر ملما پال خلق دی آخونده صاحب مردم سریپول بسیار میمان نواز است اصلا سریپول اخبار نومی خده منطقه خده اخبار خده حالکان دین خونگر بده منگسر دیر یا که مینه و محبت کنی انشالله همه مردم سریپول موفق باشن با این جوانان و با این تیپ جوانی که ما عاشقانه دوستشان داریم بچه افغانستان درستش بکنیم اوایزان و دالت یادونه بل زوان ده تشکر از شما صوفی جان دالت یو بل الک ده مکتب غواړي او کله شعر وایي سلام علیکم خوب هستی بخیر زنده باشی بخیر باشی اول نام ته بگو با شعر الله محمدی اسم از ولایت سرپل نام خدا عالم شعر زیبای ته بگو میگه برو شیخ که ما دیوانه ایم ما اهل مسجد و اهل میخانه ایم یکی در مسجد در فکر گناست دیگر در میخانه در فکر خداست به به بسیار یک شعر معنادار بسیار زیبا آلی درم گریخ درم نگریخ نمیگرد مشکل نیست یک چند تا گپای نیک دیگه هم دیدن چی بگویم مثلا یک شعر زیبای دیگه هم بگو بقول از شعر خواست دیگه میگه پجمرده ایم ساکنی درگاه بیدلان این حال را به شوکت شاهی نمیدیم بی خلوکس بی خیتای سیر من نه تشکر از شما سلام برادر خوب هستی جان جور بخیر خیر و خیرات چی گپاس سلامت نامی چی است آزاد خان باشنده کجا هستی هست میرم جا یک وقت کابل یک وقت اینجا هست خود جایت نامعلوم است چطور جایت نامعلوم است همه یک ترانه فرماشتی با افتخار ملا عمر میخوانم بخوان بگریان پریشان شد همه رفیقان گل باغ گلشن انقلاب کرد خزعان شهید شد ملا عمر سرباز الله جان نگهبان سنگر بود غازی بهادر یک شجاعی وطن شهید شد دلاور غازی شیر سنگر بود ماهر سنگر دشمنان در خطر یک دلیر سنگر ملا عمر طوفان دشمنان میلرزید پیکا با دستش بر سنگر می جنگید
شهید با وقار رفتن با افتخار شهید شد ملا عمر برزای الله جان. زنده باشی. تشکر. رفیقگر به وفا باشد گمش کن، به مطلب آشنا باشد گمش کن. رفیقگر پاسی دوستی را نفهمید، اگر فرزندشا باشد گمش کن. ها بیاد. یک شیری هم بخون. یک شیری هم تو لوز بخون. آمده؟ خوب بخون. چیزی بعد نشین عملیات شیرین مبارک مبارک ملایق و مهارت در دشمن از خطر عملیات بهادر در اما خراسان ای شیرهای سنگار مجاهد جهنان مجاهد گل ریحان در سودای مشعر بشیرین شاعران شهید شد جوانان افغانستان اشرف غنی فرار کرد ملایق و پهلوان. عزیزانو د شاهانو څلورلارې په څنګ کې دغلته یوه ادویه فروشي د زراعتي او حیواني ده نو غوښتل له موږ سره مرکه ولري نو له دې سره غواړو مرکه ولرو او تاسو ته غوره معلومات د دې د کار په هکله او د دې معرفت په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کړو. سلام علیکم. سلام علیکم. برادر خوب هستی؟ صحت شما خوب است؟ خیریت هستی؟ بخیر هستی؟ خیر و خیرت است. تشکر. سلامت باشین صاحب. بخیر باشین. نام زیبا چی است؟ محمد شریف بلوچ هستم، یک تن از باشنده های ولایت سریپول. نام خدا. از قوم بلوچ هستی؟ بله صاحب بله. بسیار خوب. از خود باشنده سریپول هستی؟ باشنده سریپول هستیم بله. در کجای سریپول؟ مرکز میشینیم. به قریه است برام خطی بود بله. در شهر. اطرافش نرفتی تا لغه؟ اطراف رفتیم. وطن ما همه جای چکر میزنیم میریم. چکر میزندگی خدا که در اطرافش. بله بله بله. چون من شرکت تو را که دیدم کسایی که در اطراف یکم زندگی کرده باشه از زراعت بفهمم باز شوقی را پیدا میکنه که من شرکت ادویه فروشی پیدا جور کنم در زراعت و بله دقیقاً همونطور است. در اطراف هم هستن مشتری ها هستن دواخانه دارن دیگه دوا میبرن به خاطر از اینکه مشکلات مردم از طریق می دواخانه داری و یک رفع شود مشکلات مردم چون اکثر مردم که از دهقانکار و مالدار اینا هستن. بسیار خوب. تا حال را با کدام دامداری تو یک کاری را انجام داد یک دوایی را برش دادی که مشکلش رفع شده باشه نه زیاد شده؟ دقیقاً نه رفع میشه انشالله چون تجربه است انشالله اگر از واسه توان ما باشه ما کوشش خدا میکنیم اگر از واسه توان ما بلندتر باشه باز استادا هستند متخصصین هستن روشون مشوره میکنیم چون به خاطر حل معضله انشالله کوشش میکنیم مردم خدمات درست را ارائه بکنیم. بسیار خوبی. کار خودت که میکنی کار رشته در بخشی خواندی خلاص کردی پانتون خلاص کردی یا نه کسب پدری است؟ بله بله نه ما در بخش خواندیم چون شخص مسلکی هستم اینجا تحصیل کردیم در این بخش در من استود اینجا خواندیم دیگه تقریبا مدت 10-12 سال میشه مستر خدمت مردم رژیده سریپول هستیم. بسیار خوب. چی دستاوردهای داری تا حالا؟ دستاورد به همین است که مردم میریم در مردم واکسین میکنیم رفتیم در پیششون تداوی کردیم مواشیشان در بخش زراعت هم کار کردیم باغداری از زمینداری از کشاورزی از زمین عرصه در مردم مستر خدمت شدیم که دیگه خداوند دیگه عاقبت ما رو بخیر بکنه ان شاء الله. دیگه این دو روز شده کدام کس پیش آمده باشه گفته باشه که گندمای مریضش شده یک دوای ریزش بده؟ دقیقاً بله مریضی هست ریزش که نشده من تا زردی و اینا گرفته و دوا برشان دادیم. بله زردی چی رقمی بده؟ زردی که مرض میگیره برام یک مریضی است به نام زردی است که تقریبا اگر تداوی نشه ممکن مزرعه از بین میبره یک مریضی بسیار خطرناک است. بله تمام گندم‌ها را از بین میبره. دقیقاً بله یک مریضی است دیگه. بسیار خوب. و در بخش حیوانات هم بله یک کس پیش آمده باشه و گفته باشه می سگ ما فلج شده رئیس؟ بله اکثر اومدن اگر دوستا اومده بودن باز ما دوا ما برشون دادیم چون دوا انسانی هم برشون تطبیق کردیم جور شد الحمدلله خوب است. مثلا یک تعداد میان رضایت نشون میدن یگان تعداد که فایده نمیکنه یک شکایت هم میکنن باز در بخش دومش ان شاء الله کوشش میکنیم یک دوای موثرتر برش بدیم که چون موثر برش واقع شه ان شاء الله. بسیار خوب. علاقه تو بیشتر در کدام بخش است؟ همین بخش حیوانیش است یا زراعتیش؟ بخش حیوانیش بود خودم بخش تحصیل کردیم و دیگه بخش زراعتی هم که اردوش مربوط به هم دیگر میشه. در ما هم تجارب داریم مقصد هم باغداری هم شکر ما داریم مالداری هم داریم کشاورزی هم الحمدلله داریم. بسیار بله صاحب. در بخش زراعتی فقط دوای کیمیاوی شما استفاده بله دوای کیمیایی است به خاطر آفتکشا است دیگه به خاطر از بین بردن علف‌های عرضه و اینا است استفاده میکنیم چون در سیزن از فصلش استفاده میکنیم. بله پیوند و چیزا رو یاد داری؟ نه خیر نه تانوز مثلا علاقه داریم تانوز یاد نگرفتیم. کدام
سخن بسیار شیرینی اگه داشته باشه برمندای عزیز ما. سخن شیرین ما می است خداوند اگه اتفاق اتحاد جانجوری امنیت سرتاسر بیاره مردم ما آرام باشه اونم سخن شیرین بر ما واقع میشه که ببینیم که هم اگه خوش و خوشحال باشه اگه لقمه نان در دسترخوانشان باشه آرزوی ما اینم است بیادر و سخن خیلی تلخ سخن تلخ ما میاد که در وطن ما روز جگر خونی و بدبختی و کشت خون باشه اینم سخن تلخ است بیادر بالکل. تشکر از شما. سلامت باشین. خوش شما آمدین به ما میمان شوین. شکر اینجا خانه از دکان از جای از دما یک شورباگک مقصد وقدر تشریفاتی نیست ملنگی از یک شورباگک براتون پخته میکنم میمانم هستین. بسیار خوش شدیم. زنده باشین. موفقیت آرزو میکنم. زندان و داوز مگ مرکه دمو سر پاسه چې نور ځایونه تاسو دروخیو. سلامت باشین. عزیزانو دا کوڅه څنګه چې ګورئ خامه کوڅه ده خو د شاهي څوک په څنګ کې پرته ده نو دا شاهي څوک چې ده یا څلور لارې ډېره ګڼه ګوڼه لري او خلک زیاتره دلته راځي خپل د هغه لپاره هغه څوک چې دوی اړتیا لري نو په داسې څنګ کې تاسو ګورئ انګورونه دي او داسې دوه انګورونه بانجان او رومي او دا بامیه شاید تاسو په خارج دننه ټول لیدلي خو زموږ د خلکو مرکې تاسو نه دي اورېدلي د خلکو مرکو سره به چې تاسو ژوند روښانه سي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جوړې په خیر تکړه ژوندی اوسې جوړ دې په خیر ته دا لري داسې ښکارېدی فقط یو 100 کیلو غمه در باندې پراته وي او خامخا غریبۍ نشته کاروبار نشته کاروبار نشته کوم شی چې موږ تاکو مثال یو انګور تاکو دلته بانجان دی یو داسې شی تاکو هغه چې موږ په کوم پیسو هغه بیا خرڅېږي نه دا واقعا ستونزه ده په دغسې کښېنو بیا خیال دې نوم ووایه زابي بلار مانی یم د کوم ځای اوسېدونکی یې د هلمند ولایت یم د نوزاد ولسوالي یم د هلمند دلته راغلی سرپل ته سرپل ته راغلی یم دلته کار کوم وطاق ده وطاق یم والا ډېر د جګر خدا کار نیولی عین له هغه سر نه راغلی د وطاق نه کاروبار دې نه چلېږي کاروبار نشته کوم شی چې موږ رانیسو مثال په هغه نو بیا په هغه بیا نه خرڅېږي کنې دا وګوره څنګه ښکلي ښکلي انګورونه دي دا ښایسته انګور دي دا عزیزانو دا د انګور وایي دا انګور چې تاسو ګورئ دا د کوم ځای انګور دی وروره دا انګور د سید آباد دي سید آباد عزیزانو دا د سید آباد انګورونه دي تاسو دا وګورئ نو ډېر خواږه هم دي انګور ستا په خدمت کې دي والا څه ووایم نو دا وضعیت په زیاتره خلکو دا وضعیت راغلی افغانستان وضعیت بیخي سره ضعیفه دی بیخي سره ضعیفه دی نو خلک باید لږ ځان ټینګ کړي بالاخره نو مجبورتیا ده څنګه کوي ځکه چې دا هېواد داسې سوی چې د نورو هېوادونو کومکونه پرې قید دي بیخي به داسې موږ خپله باید خپل ځان جوړ کړو یعنې تقریبا دا دوې درې میاشتې کېږي چې زه خپل یوازې خپل د وطاق کرایه نشم برابرولی دومره ستونزه مانه سوې ده دومره ستونزه زیاته سوې ده چې یعنې کور خو بیخي پرېږده چې زه خپل د وطاق کرایه نشم برابرولی دا ډېره سخته ده ډېره سخته ده یعنې ماښام که پر ما باندې د ورځې 100 روپۍ خرچه په راځي مثال یې په 40 ساعته کې یعنې زه هغه نشم برابرولی ماله سخته ده په هلمند کې هم کاروبار نه و یاره نشته هلته هم کاروبار نشته ما دلته دې کاروبار سخته ده هغه ځای کې هلته تر دغه لا کاروبار نشته نو ما غوښتل چې دلته به زه هم کاروبار سره برابر یم نو دلته هم کاروبار نشته بلخ ته نه تللی یار هلته مې ګزاره نه ده کړې زه دلته سیده فاریاب و بلخ و جوزجان دی یا جوزجان کې مې بیا ګزاره کړې هلته مې کاروبار کړی دی ښه څنګه ده دغه کې ځای زندګي په افغانستان په ټول افغانستان کې اقتصاد بیخي سره سوې ده لږ ذره اقتصاد بیخي سره ضعیفه دی بالکل دومره ضعیفه دی اقتصاد چې بیخي وم یعنې د وطاق خرچه هم نشم برابرولی بالکل دا خبره خو ده داسې خوندوره خبر نه لرې زموږ لیدونکو ته چې ویې وایه یو شعر میر یو ترانه مرانه یاره داسې یو ښکلی شعر ووایه مګر زه خپله داسې د یو غزلو شوقي یم مګر شعر نشم درته ویلی د غزلو شوقي یې شعر نشې ویلی غزلې ویلی سم لکه ډېره غټه مینه لرې مینه مې بیخي زیاته ده مینه مې بیخي زیاته ده خو دا غریبۍ در بدره کړې یم کومه مینه چې زما په زړه کې شته مګر زما د غریبۍ سره هېڅ نه وایي اورې یې زموږ اقتصاد بیخي سره ضعیفه دی یار نه رسېږي یاره نه رسېږي ته وایه شاید خدای در باندې رحم وکړي ورسېږي خو خدای تعالی پاک بیا مالک دی نه دی بالکل کارونه به سم موږ باید له خدایه غواړو د هغه هم د خدای تعالی په غټه بادشي ده چې موږ داسې لاسونه و پښې و معنا یا سترګې را کړي دي او دغه لرو ښه دی نو بالکل رزق هم راکوي بیا داسې نور هم باید وغواړو د هغه هم غټه بادشي ده ځکه د خدای خو غټه پاچاهي ده په دې وړکې شیانو باندې یا په دې باندې زه کله نه خبرې کېږم بالکل څه ښکلی پیام لري زموږ لیدونکو ته څوک چې بهر دننه کړي یعنې څه درته ووایم کوم پیام نه لرې یار شی نشته که نه کوم مسیج نه لرې یار نشته خیر ویسه ستاسې یو جام اوس یو آرزو مرته نه یو هیله مرته نه لرې هیله خو مې نو دغه ده چې باید افغانستان یې کومکونه یا نور د داسې غریبانانو سره دغه تاجران هلته څه کوي قرار ناست دي نو باید افغانستان سره داسې غریبانان سره کومکونه وشي بالکل
بالکل ډیر مننه خیر اوسې ژوندی اوسې ان شاء الله څوک چې په بهر کې دننه کې تا ویني خیر اوسې مننه او ان شاء الله موږ هیله کوو چې ته د خپل مینې دم ورسېږې خیر اوسې خدای دې نن پوره کړي جوړ اوسې عزیزانو راځئ دا خواته لاړ شو په دې اړخ کې دلته نور هغه هم شته انګورونه هم شته نو دا انګور هم تاسو وګورئ او دلته له دې حاجي سره به یو مرکه ولرو چې د خپل انګورونو لږ زره موږ ته ووایي سلام علیکم وعلیکم السلام حاجی خوب هستی؟ شکر دیگه جان جور بخیر شکر دیگه از کجا هستی حاج جان؟ از ما ولسوالی سیاد از سیاد آمدی؟ بله. سرپل بله کاربار میکنی؟ این همی جگان کمی نامی چی هست؟ اسم پاینده پاینده جان دیم کاربار انگور داری؟ این همی یک تریلگه که یک سری نمی اینجا خانه تا چه اتاق؟ کدام؟ دمی سرپل سرپل خانه است خانه تا است؟ اصلا سیاد است قریه مریض زمین همونجا است چطور از کار راضی هستی نیستی؟ شکر از روز تیر میشه فقط روز تیر میشه؟ هم روز تیر میشه دیگه تو پسنداز نمیداری؟ نه پسنداز نیست همه روز هم زور سوته تیر میشه اما تو نیست صبح کشتن والا عزیزانو هر څه چې کوو دا د افغانستان هر وګړی چې پوښتنه کوو دی وایي چې د موږ پسنداز نشته ځکه دی ما د کور همغه وړکۍ څنګه هم نشي پوره کوی این تو یک آرزوی نکردی کدام روز که یک 3 منزله خانه داشته باشی؟ ای آرزو نباشه ولی هم یک منزلش هم درست نیست که پیشینه میاد سیر دریغش هم اشکمون درست نیست یک موتر لوکس داشته باشی یک خانه 3 منزله داشته باشی او باشه که بهتره ولی فایده نمیشه دیگه شکر ولی همین روزش هم سخت است سخت است دیگه همین زور سوته تیر میشه دوران خودت مکتب نخوندی؟ نه دوران شما جنگ بوده دیگه دیگه جنگ بود نه مکتب نه دیگه هیچ چطور بود دورانای قدیم یکم قصه کن دورانای جنگا را جنگو نه روز تا بگر مردم بود دیگه کار کن نبود دیگه نه روز 100-200 نفر ایلون فوتی بود دیگه خلاص بالکل دیگه هیچ کار نبود نه شوقی رو نداشت که مکتب بخوانی نه دیگه مکتب کجا بود دیگه وقت درست مثلا مکتب میخوانی پانتون میخوندی یک روز وکیل میشدی مدیر میشدی مدیر معلم میشدی ای وقت کجا بود خبرنگار میشدی مثل ما آره تو یک دریست بگی چی رقم معلوم میشه این دکتر کامرا سعی کن خوبش معلوم میشه خوبش که چه حس داری امیاله چه حس داری چی نه یک سواد درست داشتی که این ای تا یافته تو بگر عرق جرا گرفته روزگار درست تیر نشوه یعنی مجبور هستیم دیگه بازم آره این مایک گرفتی چه حس دارید این مایک گرفتن های احساس نکردی که من یک روز خبرنگار شوم اگه خدا اگه بخوای شو که بهتره دیگه نشو بالکل تشکر از خودت کدام پیام نداری پیام آخری نه جور باشین تشکر خدا زنده باش بخیر باش عزیزانو د افغانستان هر هیوادوال څخه چې تاسو خبرې کوئ نو ځینې خوشاله دي ځینې خفه دي دا وضعیت د اقتصادي ده په افغانستان کې ځینې لري ځینې نه لري نو په ټول نړۍ کې داسې یو حالت شته خو موږ باید هڅه وکړو د خپل ځوانان وروزو په ځوانانو باندې کار وکړو هغه څوک چې سنونه جګ شوي له هغې نه شړېدلې ده که موږ ځوان جوړ کړو نو زموږ هیواد جوړېږي که موږ ځوان وران کړو زموږ هیواد ورانېږي خو راستی کچالو فروشي راځئ چې راستی د کچالو فروشان ته هم لاړ شو د سرپل راستی د کچالو فروشي به هم تاسو ته یو مرکه واخلو خب حاجی صاحب خیلی خودت بیا که یک آرزو داری که گپ بزنی خب راهنمایی میکنی باز گپ یاد نداری تو بیا تو بیا دو کلیم راځئ دې سره مرکه وکړو دا کچالو د وطن ټول کچالو یو رقم دی ځان دا خو تاسو ټول لیدل دي راځئ مرکې واورئ سلام علیکم برادر خوب هستی؟ جان جور بخیر تو شمالک هم آمده رئیس که؟ شمالک نه نمیشه دیگه گرمی است نه؟ نامی چی است؟ محمد عارف نام خداست باشنده کجا هستی؟ باشنده ولایت سرپل شهرش است یا اطرافش؟ نه شهر خود خب نام خدا چطور از کاروبارا؟ میشه الحمدلله شکر از کاروبارت خوش هستی؟ شکر الحمدلله چند پیدا میکنی روزه؟ روزی میشه دیگه 200-300 پیدا میشه روز روزگار خود پیدا میشه بالکل این رقم آدمی که سر می کار خود سوار باشه کلی گوره دوست داره ها همدا چنه خب از ولایت سرپل یکم بریم قصه کن از ولایت سرپل چیز قصه کنم از آب هوایش از هر چی که دلت خوش میاد
چی که شما که دوست داشته شما قصه کنید. از حال از آب هوای شروع کن. آب هوای بهترین شما میفهمید آب هوای بهترین داره جای تفریح بهترین داره. دین روز دیگری که من اینجا رسم هوا یخ بود حالی گرمیش که. خدای پاک دیگه خدای پاک است. ما شما تعبیر کردن نمیتونیم. بالکل. از طبیعتش بگو. طبیعت مثلا انگشا بریم کوی سام بریم نه اون طرفا بریم جای چکر است طرف سرپل طبیعت هم بهتر طبیعت داره دیگه جای اینجا کسی برای ما گفت که آب سرپل از اون جای بالا بند کردن دشار نمیاو بگو دیگه مردم کشتکار اون طرف زیاد داره این طرف که باز از کشتکارش یک ذره چی نمیکنه دهقانی اون طرف زیاد ضعیف میشه سیب و چی اون طرف باغات زیاد داره اون طرف باغ داره کدام میوه ها داره سیب داره انگور داره خب نامدارش کدام است نامدار سیب و انگور نمی چهارمغز فعلا که سیب از وقت سیب است دیگه خب وقت سیب است چطور است گیری مردم الحمدلله شکر خوب است میبینیم بازار این مثلا این آجی سای پیشت بیا بگو یک سیر کچالو بده امیر میمونه چنده بگیره یعنی تو میگی من خودم تول میکنم برات باز چی خریدار دیگه باز نشه واسه دهقان کس یه رقم جور کرده ماجور چنده میتیم ناشد دیگه با پله میتیم دیگه چنده سیر چند است عمود که خودت تول کنی سیر چند است چنده و مردی یک برس دیگه اردوش یک برادر برابر است چند است 150 افغانی است 150 افغانی چند برای 140 130 خودت میرسه 100 روپیه برات میرسه نه در خود ما 30 اون رقم تمام میشه خرج و مصرف 40 تمام میشه غریبی در پنون داره دیگه تشکر از شما سلامت زنده باشین میمون باشین زنده باشین کچل شوربه پخته میکنم زنده باشین تشکر بخیر باشین زنده باشین عزیزانو دا د دې ځای زموږ د سرپل د ښار مرکه هیله ده له دې مرکې مو خوند اخیستی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ لایک کړئ او هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی ښایسته کومنټونه ولیکئ تاسو سرپل ته راغلي آیا دا ښایسته خلک مو لیدلي آیا ښایسته مرکې مو اورېدلي نو زموږ د ویډیوګانو فالوورانو اوسئ تر څو موږ تاسو ته د سرپل ولایت ښایسته طبیعت در وښیو ډېره مننه لاروین مایک له تاسو سره